مال بار ټیم د دوی پیغور نه راکې زما زړه پې خفه کېږي غله ته هم په ورکوټي والي چرګې پټې کړي دي ویم که ما چرګان پټې کړي دي که نه ته هم د بیبي د صندوق نه ډېرې پیسې پټې کړي دي ښه مې کړي دي زما د مور پیسې وې ښه مې کړي دي ویم هغه پیسې زما واده لایقې وې او ستا د لاسه زما واده پاتې شو د کولر ټوټې کښېنه د موټر سایکل هلمټه ویم چې لالا مې نه وې یو پوښ مې درکو لاس کټه که ګورې زما د لاسه نه ستا د بد عمل د لاسه ستا واده پاتې شو دی خو ښه وه چې جینۍ بیماره وه او مور پلار پې تنګ وو نو تا یې درکه او شکر دی 2 کاله بعد کون شو ویم زما هغه خو بیماره وه خو ستا هغه خو روغه وه چې تا ته یې وکتل د زړه بیماره شوه او مور ته یې وي چې دا دې څه په غم اړولیم خدای دې تباه و برباده که ویم په دې ارمان مړه شوه نو تا له دې بل چا ښځه درکړې وې که نه معقوله نه چا درکوله نه د غل پلاره ویم ستا نیت ښه نه دی ځکه د زوی ښه نه دی او زما نیت ښه دی ځکه مې زوی هم نیک عمله دی ویم داسې زوی خدای درکړی چې سبا مړ شوې نو په کفن کې به دې هم پیسې وی لالا بس هغه چا رښتیا ویلي دي چې خدای تربور ته مې بېروره به کړي او ورور ته مې بېزویه به کړي ای هی جعفره د مستورۍ زور نوم جړولی خو ستا پېغورو جړولی به لالا ما معاف کړه لالا ما نه غلطي وه